ښه شکر دی چې هغه پروژه تطبیق شوله. لږ صبر اورم سعید راویل لکه دننه راولې سعید. نو د خیره سره په دې باندې به کار وکړو، یو ښه پلان به ورته جوړ کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې په خیر خیرت دی خلاري ده. خیرتي ده ډکړی جوړ خیر و خیرت. خدای دې صدقه دې قبوله کړي، خو ډېره مننه. زه په خیر لاش مخې ته دې ښه. ته هر وخت دا کار کوي، خلک در باندې خاندي، هغوی وایي چې دا ځان ښودنه کوي. رښتیا خلک دا وایي چې دا د شهرت دپاره دا کار کوي. زه دا کار د خلکو دپاره نه کوم، زه دا کار الله د رضا دپاره کوم. خو خلک در پسې بد رد وایي، خاندي در پسې، خبرې در پسې کوي. پوه شوم کم کار چې د الله د رضا دپاره وي د خلکو په قصه کې مه کېږه، د خلکو د خبر نه مه یارېږه. دا در سره منم چې موږ باید د الله د رضا فکر وکړو، خو صدقه ورکول خپل یو سیستم او اندازه لري. صدقه باید پټه وشي چې دا لاس د دې لاس نه خبر نشي. رښتیا وایه دې ټکي ته د ما هېڅ فکر نه و. باید صدقه داسې ورکول چې د دې لاس نه دا لاس خبر نشي. نو نن نه بعد باید همدغه رقم مخکې کاشکې ما هم دا وس لرلی چې خلکو ته مې صدقه ورکولې. ګوره کاکا جانه، وس هر انسان لري، خو دې ته اقدام او زړه په کار دی. زه که 100 روپۍ لرم چې 10 روپۍ مې یو غریب ته صدقه ورکم، کیدای شي په یوه ډوډۍ د هغې خېټه مړه شي. هر سړی باید موږ په خپل وسه پورې صدقه وکړو، ځکه صدقه رد بلا ده. بالکل صحیح خبره دې وکړه. صدقه لږم صدقه ده او ډېرم صدقه ده. صدقه که لږه هم وي د الله د رضا لپاره یې پټه ورکړه، ځکه پټه صدقه نه یوازې د محتاج مرسته کوي، بلکې ستا له ژوند نه بلاوې هم لرې کوي. صدقه ورکړه او خیر یې خاموشه پرېږده.